پکتیکا د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې ډیری ولسوالۍ غرونه لري او یاد غرونه د نورو ونو ترڅنګ د جلغوزیو په ونو پوښل شوي دي چې ډیری خلک له همدې لارې د خپلې کورنۍ یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي. د پکتیکا د کرهڼې د ریاست رئیس ابوبکر صدیقي په دې اړه په خبرو کې ویل چې پکتیکا د جلغوزیو پراخ او ګڼ ځنګلونه لري چې روان کال یې د تیرو 6 کلونو په پرتله ښه حاصلات ورکړي دي. ابوبکر وایي چې تیر کال د پکتیکا جلغوزي له 5,000 تر 6,000 ټنو خو روان کال یې جلغوزي 14,000 ټنو ته رسیږي چې دا په تیرو 6 کلونو کې زیات حاصلات دي. هغوی ویل چې سږکال تقریبا 20% اضافهوالی راغلی دی په جلغوزیو کې. نور کله به موږ په اوسط ډول 6,000 ټنه 8,000 ټنه جلغوزي هر کال درلوده، خو سږکال موږ 12,000 نه تر 14,000 ټنه پورې جلغوزو تولید لرو. د پکتیکا ولایت 2 تنه د جلغوزیو تجاران توکل او عزت الله ویل چې د تیرو کلونو په پرتله غرونو ښه حاصلات ورکړي دي، ګاونډي هیواد پاکستان او نورو هیوادونو ته نه قاچاق کیږي. سرچینې ویل چې تیر کال هم د کرونا وایروس له امله جلغوزي په ځای پاتې شوي وو، خو روان کال له حکومت څخه غوښتنه کوي چې وړاندې له دې چې جلغوزي پروسس شي باید ورته بازار موندنه وشي. چې کني د کوم غرونه چې موږ کتلې دي بیخي د خلک چې وایي د سوداګر چې پسې ګرځي بیخي د 4-5 کاله نه ځای 10 نوي ډک شوي که ساک شي ډکې دي ونه بیخي ښه ځلغونځي کړي دي. تیر کال کې چې کوم ونه ډاکه نه وي د دغه نه ډاکه نه وي چې مخ ته بیا ووال د جلغوزي بړي کې بیا چې کومه غټه بینوا دغه تندړه بیا په ډبیزګي سرامیک ډبیزګای ورته وایي پاس را بیا گزار کو. د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي الفت خروټي وویل چې روان کال چې جلغوزیو ښه حاصلات ورکړي دي د کرونا وایروس له امله یې داخلي تجاران د جلغوزیو د اخیستو غوښتنه نه کوي. تاسو پانه چې دلته د یوه وبا لګېدلې وه د کرونا په نوم باندې چې د هغې له امله ځینې 6 کال تجاران نه دي راغلي دي خارج نه چې د جلغوزي واښه دي لارې بندې دي تر اوسه پورې کومه سودا د جلغوزیو نه ده سوې تر څو چې زه خبر یم. د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا وکیل عزیز هم ویل چې د لوی پکتیا جلغوزي ځانګړی نوم او شهرت لري چې روان 1999 کال یې ځانګړي او 2 برابره ښه حاصلات ورکړي دي. نوموړي هم له حکومت څخه د بازار موندنې ترڅنګ په ولایتونو کې د جلغوزیو د پروسس د مرکزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. د افغانستان یعنی اکثره ولایتونه هغه ځنغوزي لري، د هغه دپاره باید بازار موندنه وکړي او د نورو هیوادونو سره د خبره وکړي تر څو دغه مواد مونږ انتقال کو. که چېرته خدای نخواسته د مواد انتقال نشي خلک د لوی د یادونې وړ دی چې د پکتیکا سروزه ومنه نکه زیړوک ګیان سروبی ورګون برمل ګومل او وړمومۍ د جلغوزیو پراخ ځنګلونه لري چې ډیری غرونه د جلغوزیو په ونو پوښل شوي دي.